دا د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند عامه کتابتون دی چې د بیلابیلو پوهنو او فنونو شاوخوا 14,000 ټوکه کتابونه پکې شتون لري. دې کتابتون ته د ورځې لسګونه ځوانان د مطالعې او کتابونو لوستلو په موخه راځي. د دې کتابتون مینوال وایي چې د مطالعې ښه زمینه ورته برابره شوې او له نورو ځوانانو غواړي څو مطالعه وکړي. مطالعه خو خیلی خوب است انسان مطالعه داشته باشد، چون ذهن رشد میده. مطالعه قسم است که انسان روزانه مطالعه داشته باشه، ذهن رشد میکنه، از واقعات نو، از گزارشات روزمره که پیشرفت نو، چیزای نو با وجود می از این خبر میشن و ذهن انسان رشد میده. د پښتون رم چې ترڅو دلته نور هم کتابونه او دا شیان زیات شي او خلک راشي او دلته مطالعه وکړي او هغوی یو جې ته ورسیږي. بل پلو د عامه کتابتون مدیر هم تاییدوي چې له پخوا یې مراجعین ډیر شوي او ګڼ شمېر خلک د مطالعې او کتابونو لوستلو لپاره ورته راځي. کتابخانه عامه لوګر بیش از 16,000 جلد کتاب داره که کتاب‌های مختلف در هر بخش میباشه که کتاب‌ها در هر بخش جابجا شده دنبوریا. شما خودتان به سر چشم مشاهده میکنید که کتابخانه عامه لوگر در یک فضای آرام و سالن مجهز برای شایقین کتاب آماده است. هر کس که برای مشکلات خود به کتابخانه عامه مراجعه میکنند و از هر کتاب که دلخواهشان باشه انشاءالله مستفید میشن. روز به روز مراجعین ما زیادتر شده میره و در فضای آرام من از ولسوالیا از خود مرکز ولایت لوگر من روزمره مشکلاتشان رفع میشه. د شخصي کتاب پلورنځیو کتاب پلورونکي هم وایي چې کاروبار یې ښه شوی او هره ورځ ګڼ شمېر کتابونه له دغو کتاب پلورنځیو څخه پیرل کیږي. و الحمدلله اوس خو امن ده. مخکې خو له ډاره بازار ته څوک نه سو راتلی، جنګ و ویره و نیولو. اوس الحمدلله بیخي ښه ده بازار. مخکې 50 اویا خریداران لکه دکان ته سودا ته راتلل، اوس سل یو نیم سل انتهایی 200 زیاتره کتابونه نه سو رسوی سوي. د یادونې وړ ده چې لوګر کې د څو دولتي کتابتونونو ترڅنګ ګڼ شمېر شخصي کتاب پلورنځي هم شتون لري چې د لوستوالو لپاره د مطالعې ښه زمینه برابره کړې ده.